السلام علیکم دوستانو، په خیر راغلی. دوستانو نن ویډیو کې به بدنام فلم نه مسټیک روباسو. دغه فلم که هر څومره بدنام وي خو نن ویډیو کې به سم بدنام کوو. خو ویډیو لیدلې نه مخکې یوه خبره یاد لرئ، که تاسو کې مونږ ته څوک ډیلی کمنټ کوي د هغه نوم به ویډیو کې ضرور ښلو. مونږ ته ډیلی کمنټ کوي د هغه نوم دی محمود خان او امیر ارمان. اوس راځو ویډیو طرف ته. اوس دلته که تاسو سوچ وکړئ د جینۍ سره لاس کې ګیلاس دی او چې کیمرا د بل سایډ نه ښیي نو دې لاس کې خو بوتل وي. واه ډېر ښه، دومره غټه غلطي. اوس دلته چې کله جینۍ کس باندې ډزې کوي، که تاسو لږ غوندې خیال وکړئ د کس خو ډزو سره وینه راوځي او دوباره ورکه شي. لږ غوندې درته زوم کومه چې ښه صحیح وکسئ. ډایرکټر صاحب گرین سکرین استعمالول هم خپل حد لري. یا به د گرین سکرین څه یوز کړه وه او یا به د 150 روپو والا کس په ځای لا غوندې ښه کسر وستله وه. دلته که تاسو وکسئ دغه کس خیمې سره ولاړ دی او چې کله د دو مشر خیمې پله روان شي نو بیا کس غایب شي. کله چې ډاکټر دی بلا سره خبرې کوي نو که تاسو وکسئ د اور ډیر کم دی او چې دویم سین ښیي نو اور وکسئ زیات شوی دی او که کم صرف په 2 سیکنډو کې. دلته چې کله ډاکټر او د کس سره کور ته روانه شي نو که تاسو وکسئ شپه ده او چې 2 منټه تیر شي نو بیا ورځ شوي وي. دلته چې کله کسان ولي نو تاسو یې پخپله وشمارئ. ټوټل 3 کسان ولګېدو او چې کله کیمرا ټول بګران ښیي نو اوس یې وشمارئ. 1 2 3 4 5 6. هلته 3 کسان لګېدلي وو او چې کله کیمرا ټول بګران ښیي نو بیا 6 کسان وي. په دې خوشحالۍ کې لږ غوندې وخاندئ. ठीक है तो उसका किराया मैं दे दूंगा. देवा 2 साल में फूटी कौड़ी नहीं दिया और उसका किराया भी देगा. तू जान है. मैं चला जाऊंगा. जा. मैं चला जाऊंगा. हाँ जा. मैं सचमुच चला जाऊंगा. चल 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 चल. मैं जा रहा हूँ. کله چې انسپیکټر خپل پولیس ته وایي چې دغه زنانه هم سپتال ته ورسوي او چې کله روان شي نو بیا ټول پولیس والا لاړ شي نو د زنانه به څوک سپتال ته رسوي. 119 तक एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी. 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चली. ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो. که تاسو دغه فلم لیدل غواړئ نو تاسو ته به دغه فلم په دې چینل کې میلاو شي. کومه نامه چې تاسو ته په سکرین باندې شو دی. او که تاسو دغه ویډیو خوښه شوي نو لایک یې ضرور کړئ او د بلې ویډیو دپاره لازمي کمنټ وکړئ. نو زه درنه غواړم اجازت د لوی الله په امان.